د زړه درد داسې د هجر په ناسور کې لکه نوک چې د څوک ونیسي انبور کې او پاک خدای دې د بیلتون په درد خبر کا دا د غېږې زوی دې پرېوځه تنور کې مننه او یو د شونډې د سر زخې ته یې ناست یو ګنې ترورې نور څه نشته ستا په لور کې مننه او هغه دار واغېسته ما ګولۍ د زهرو دغه فرق و په ما او په منصور کې او شعر دی غازي چې شیخ له دا خوب ورولي او موږ له دغه فرق څه دی په لسی او په انګور کې او قانون دلته کې د ړوند د لاس غرګی دی فرق نه کوي په روغ او په رنځور کې او اوس د لاس نه سړی نیسي وایي کښېنه د ښایست دوران یې تېر که په غرور کې او اوښکې نه وي ملغلرې وې یارانو اسمار توی کړې د بې قدرو په حضور کې ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خپرونه کې موږ د شاعرانو ادیبانو لیکوالانو سره کینو د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو او تاسو سره معرفي کوو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دیر سیمه د هر لحاظ سره ښکلې هم ده که د ښایست خبره وشي نو هغه هم یو جدا قصه لري که د لیکوالانو لحاظ سره خبره پې وکړو نو هغه هم یو تاریخ لري بلکې دا به ووایو چې په هر لحاظ سره د دیر سیمه زرخیزه ده دغه خاورې دغه سیمې ډېر ښه لیکوالان او شاعران او ادیبان زیږولي دي هم د دغه سیمې د دیر د سیمې زمونږ ډېر ښه ملګری ظفر علي اسمار موږ سره نن ناستې کوي د دې په ژوند او فن او شاعرۍ به خبرې کوو کلامونه به دي ظفر صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې هرکلی هم ویم مینه او احترامات ډېره زیاته مننه غازي نادانه ستاسو دا کار او زیار دا د ستاینې وړ دی چې په دې کرکجن ماحول کې او په دومره مصروفه وخت کې ګرځئ یو خپل دغه قیمتي وخت زموږ غونته کې ادنا خلکو له ورکوئ هغه د دې خلکو سره د دولت سره معرفي کوئ نو ستاسو بلها مننه ډېره مننه پوښتنه مې دا ده چې ظفر علي اسمار ته کله پته ولګېده چې زه شاعر یم او تر دې دمه پورې څومره شاعري تاسو کړې داسې وه غازي نادانه چې د ورکوټوالي نه غالبا لکه د سکول د دور نه زما د شعر و شاعرۍ سره شوق و دا پردي شعرونه به مې اورېدل لیکل به مې هم د ځان سره بیا په ژوند کې لکه خلک بعضې اکثر خلک وایي چې یاره مینه د شاعرۍ اصل وجه کیدی شي که نه نو دغه هم د څه نورې ستونزې مسلې نو د هغې سره چې کله زه مخ شوم نو ماته بیا دغه احساس وشو چې یاره داسې څه شته دی چې زه کولی شم شاعري نو د هغه بیا د 2018 نه ما باقاعده آغاز کړی دی د شاعرۍ او تر دې دمې غالبا د 2 کتابو جوګه لیکل را سره شته دی خو لا څه کتاب فلحال چاپ نه دی کار پې روان دی کمپوزینګ کې دی فلحال خو لا چاپ شوی نه دی کتاب حوالې سره لږه خبره وکړئ کتاب ستاسو چاپ دی که نه که نه نو کله مو ته اراده ده کتاب خو لا چاپ نه دی غازي نادانه دا کمپوزینګ ته پروت دی کمپوز کېږي او بیا د هغې نه پس تاسو ته ښه پته ده چې لکه د کتاب ډېر مراحل وي په هغې کې به څه غلطیانې وي خامیانې وي نو هغه به ترې ویستل وي فلحال لا چاپ ته پروت دی نو انشاءالله ډېر زر مې اراده ده چې چاپ یې کړم صحیح ده کومه ټولنې دي ستاسو په دیر کې چې په هغې کې ستاسو ناستې کېږي ټولنې خو په دیر کې بلا ټولنې دي یعنې لورۍ پښتو ادبي ټولنه ده تاجکه ده بلها نورې ټولنې هم دي خو زما چې ذاتي ناستې کومې ټولنې سره دی نو هغه لورۍ پښتو ادبي ټولنه صحیح ده او کم داسې شخصیات دي چې هغې سره تاسو ناستې کړي دي او تاسو دې زده کړه کړي یعنې به دا به ووایو چې استاد څوک ګڼئ خپل داسې ده غازي نادانه چې اول چې زه ادب ته رالم نو زه خو په دې څیزونو باندې زیات نه پوهېدم نو زمونږ داسې همزولی لیکوال به ورته زه وایم نبیل افغان چې زمونږ همزولی شاعر دی هغه ما زه په دې وزن بهر او په دې څیزونو پوهه کړم بیا د هغې نه پس چې ما کوم کلام ملام او دغه قصې ما ولیکلې نو هغه ما خپلو مشرانو استادانو ته کوم شاعران چې موږ سره وو هغوی ته ما مخې ته کېښودل خو یا د هغې د مصروفیاتو له وجې یا نور څه مسلې کېدی شوې چې زما هغه کلامونه هم هغسې پاتې شو په هغې کې اصلاح ونه شوه
بیا د هغې نه پس ما بلها استادانو سره رابطې وکړې دغه خو څه مزه یې ونه کړه. بیا د هغې نه پس داسې وشو چې ما وی یاره بس د خپلې غلطیانو نه زده کړه کول پکار دي. نو ابتدایي زده کړه چې کومه وه نو هغه ما زه نبیل افغان په دغې پوه کړم. بیا د هغې نه پس لکه زما داسې باقاعده استاد څوک نشته دی. بس د خپلو غلطیانو نه مې زده کړه کړې چې یاره په یو غزل کې زما نه کومه غلطي شوي هغه بیا ما په بل کلام کې نه ده تکرار کړې. صحیح ده، ټیک ده، ډېره مهرباني. پوښتنې به نور هم که ذهن له سره راتله کوو به کلامونه ور ډېره زیاته مننه. ها د غزل نه مخکې یو 2 شعر دی چې رسای هر ارمان ته په ځیګر چړې منډلې دي. رسای هر ارمان ته په ځیګر چړې منډلې دي او یار مې د وفا د زړه په سر چړې منډلې دي. او مونږ په پټو سترګو د اخلاص غاړه ورکړې ده او خلکو راته ملا کې په باور چړې منډلې دي. ډېر ښه یار، نور هم څه ووایه. او بل یو کلام دی چې زما په نس خو بلها ډېر دی ستا د خولې اهمیت. زما په نس خو بلها ډېر دی ستا د خولې اهمیت خو در معلوم دی تا ته یاره د روژې اهمیت. ډېر ښه یار. او دا دواړه یو دي خو چې څوک محکم ایمان لري. او دا دواړه یو دي خو چې څوک محکم ایمان لري څه د حرم اهمیت څه د میکدې اهمیت. ډېر ښه. او ستا یوه غاړه روژهدار لره د ګوړې شربت یوه مچکه د کښتې او مربې اهمیت. نو بیا دې نری مسکا ځان ته مایله کړمه زما خو پاتې هډونه شو د توبې اهمیت. او بیا به زمونږ غوندې حساس خلک خفولي وو که ور معلوم وی چاته دلته د وادې اهمیت. نو بیا که مې مړ وجود ته غاړې وځې کومه فایده نه به دې لرې اهمیت وي نه نږدې اهمیت. او اسماره ډېرو د باور په چړو وهلم زما نظر کې پاتې نه دی د رشتې اهمیت. که ستا د حسن په دولت کې څه زکات کیږي په دولت کې څه زکات کیږي زه ډېر تنګ دسته یم په ما باندې خیرات کیږي. او څو ارمانونه د ښایست خدای ته سر ټیټوي څو ارمانونه د ښایست خدای ته سر ټیټوي د زړه حرم کې مې هم دغه عبادات کیږي. او دلته په چا پسې د زړه له زوره نه جاړي څوک د زړه له زوره نه جاړي څوک دلته په مړو باندې هسې رسومات کیږي. او بېیاره ښه یمه د داسې مینې کبر وکړم بېیاره ښه یمه د داسې مینې کبر وکړم چې په سوالونو ملتونو ملاقات کیږي. او یا د تعویض اثر دی یا د پټ رازونه لري یا د پټ رازونه لري چې د زاهد قدر ساقي زمونږ نه زیات کیږي. او اسماره چرته ځې د چا خواله هغه دې څه دی تا له درتلو کې ما نه داسې سوالات کیږي. ووایئ په خپله جنازه کې څوک ګډ شوی دی مخ ته د ډولۍ د یار کوڅه کې څوک ګډ شوی دی. او ویل یې درد مې نوم دی ستا د کړي عشق اولاد یمه غم سره بیګا د هجر شپه کې څوک ګډ شوی دی. او د محبت په جنازه کې شریک زړه او زه تا سره د خپل واده جوړه کې څوک ګډ شوی دی. او دا خورې تسبیح د عطرو بوی ماتې پیالۍ وایي ښکاري ساقي جانه میکده کې څوک ګډ شوی دی. مننه. ما د یو زاهد د خپو پڼې نه جمله یوړلې یوه د شرابي د ویل یوه کې څوک ګډ شوی دی. مننه. چا زما په شان کلونه پس دیدن موندلی دی یار ته د خپل کور په دروازه کې څوک ګډ شوی دی. او ستا بې وفایۍ ته اسمار هوش کې تاویدی نه شو یاره ګنې داسې په نشه کې څوک ګډ شوی دی. یو نظم بس شریک کړم چې عنوان یې دی وصیت. چې کله مړ شم نو داسې وکئ زما په لاس چرته ژړا ونه کوي ویر ماتم ونه کوي غوغا ونه کوي نه څوک په ما پسې خفګان وکوي نه څوک خبر کوي نه اعلان وکوي نه خپل خبر شي نه پردي خبر شي چې یو د زړه د رنځ بیمار مړ دی او څوک خبر نه شي چې اسمار مړ دی. چې کله مړ شم نو داسې وکئ زما په مرګ کې ګډاګانې وکئ خواږه خیرات کړئ خوشحالیانې وکئ
ووایئ ښه ده چې د ده نه خلاص شو د دې بدبخته او سپېره نه خلاص شو ما به د خپل تن د جامو سره د ټولو نښو نښانو سره د یو دریاب په منځ کې وغورځوئ چې د خپل هر څه سره ختم شمه چې دې دنیا ته مې هېڅ پاتې نشي چې دې دنیا ته مې هېڅ پاتې نشي چې پس له مرګه مې څوک نه یادوي چې نه مې بد او نه مې ښه یادوي چې نه مې بد او نه مې ښه یادوي. ډېر ښه. اخري یو کلام اورو ډېره زیاته مننه. دا یو کلام چې هر مازدیګر راشي د مینې له بازاره ستړی هر مازدیګر راشي د مینې له بازاره ستړی څوک له دیداره ستړی څوک له انتظاره ستړی. ډېر ښه. تعجب دا دی چې تر اوسه د چا خوښ نه شومه دا سماعت مې مسلسل شو له انکاره ستړی. ډېر ښه. او بدنصیبي مې دا سکون مې په طرف نه راځي وجود له کاره ستړی زړه مې رات له یاره ستړی. او د کلي لاره دا شریکه د زاهد او فنکار یو له سجدو ستړی ځي بل له یکهزاره ستړی. ډېر ښه. مننه. ما ته بچي وایي تا مونږ دپاره څه کړي دي ما اخر ټول عمر کو ځان د چا دپاره ستړی او نور مې د سختو په مدار چاپېره مه ګرځوه لکه پنسل مې شو وجود له دې پر کاره ستړی. اوږده د مه غواړم مزل مې په ازغو کړی دی اسماره نور یم بیخي د ژوند د باره ستړی. ډېر ښه زبردست. اسمار صاحب زړه م نه غواړي چې دا خپرونه را ختمه کړو خو بیا هم دغې خبرې یو اختتام یو مونږ د وخت پابند خلک یو بیا بار بار به دغسې کینو خپرونې به کوو په اخیره کې څه یو مختصر غوندې پیغام ولس ته. مختصر پیغام دغه دی غازي نادانه چې اکثر خلک خو بلها مختلف پیغامونه ورکوي خو زه چې نن سبا په معاشره کې کم وینم نو بچو ته پکار دی چې د مور او پلار قدر وکړي د هغې عزت وکړي ځکه چې دا په ژوند کې یو داسې سرمایه ده چې دا واپس نه راځي. که بچي دي واپس میلاویږي که کورودانې د واپس میلاویدی شي خو مور او پلار داسې سرمایه ده چې دا واپس نه میلاویږي نو پکار ده چې د هغې قدر وکړي د هغې عزت وکړي او مینه محبت سره ژوند تیر کړي. ډېره مهرباني. ډېره مننه. قدرمنو د دیر د سیمې ښاغلی ظفر علي اسمار تاسو موږ سره واورېدو او دې سره موږ خبرې وکړې د دې شعرونه او د دې اخري پیغام د ستاینې وړ دی. زمونږ دا ټوله خپرونه زمونږ د ګران ملګري او چې لس کاله زمونږ سره په کلاس کې ملګرتیا تېره شوې ده ښاغلی قاسم جان باچا موږ سره شاته ناست دی د دې په نوم باندې دی الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.